افغانستان د اسلامي امارات دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد پاکستان ته یو ډیر جدي او واضح اخطار ورکړی. هغه ویلي چې دا ځل به ځواب یې ډیر کلک وي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهمه او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان اسلامي امارات دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد پاکستان ته یو ډیر جدي او واضح اخطار ورکړی. هغه ویلي چې دا ځل به ځواب ډیر کلک وي او هیڅ ډول بې پروایي یا تجاوز به د افغانستان د ملي حاکمیت پر وړاندې ونه منل شي. ښاغلی یعقوب په خپلو خبرو کې یادونه کړې چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ وروستي مذاکرات د ډیورن کرښې په افغانستان کې د پاکستاني کډوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او ځینې نورو مهم موضوعاتو له امله ناکام شول. هغه وویل پاکستان غوښتل د ډیورن کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد وګرځوي، خو اسلامي امارات دا موضوع د ملتونو او نړیوالو پر پریکړه پرېښود، ځکه چې دا ستونزه نه یوازې د اوسني حکومت بلکې د پخوانیو حکومتونو لخوا هم حل شوې نه ده. ملا یعقوب وویل چې د مذاکراتو په جریان کې داسې څرګندېده چې پاکستاني لوري له افغانستان سره روان جنګ په لوی لاس ادامه ورکول غواړي او هیڅ هڅه یې نه کوله چې د ستونزو حل ته ورسیږي. هغه زیاته کړه موږ هیڅکله نه منو چې زموږ خاوره د چا د پوځي او سیاسي اهدافو ترسره کولو لپاره د جګړې ډګر وګرځي. د دفاع وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان غوښتل طالبان د قبایلو پر وړاندې محدود کړي او جګړه فرضي کرښې له غاړې راوګرځوي، خو دا غوښتنه یې رد کړه. هغه وویل طالبان یوازې د خپل ملت دفاع په چوکاټ کې اقدام کوي، هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې په کارولو سره خپلو موخو ته ورسیږي. ښاغلي یعقوب په نړیوالې ټولنې غږ وکړ د دې پیغام اهمیت جدي وګڼي. هغه وویل افغانستان د خپل ملي حاکمیت، سرحدونو او خلکو د امن د ساتنې لپاره بشپړ چمتو دي او هر هغه اقدام چې د دې اصولو خلاف وي په کلکه توګه به ځواب ورکړل شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.